یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې د روژې په حالت کې چې د سړي سترګې خوږېږي، سړی دوا ورواچي، د دغې دوا خوند او ذایقه سړی په ستوني کې محسوس کړي، ایا په دې سره د سړي روژه ماتېږي که نه ماتېږي؟ محترم وروره، ستاسې د دغه سوال جواب دا دی چې کله سړی په سترګو کې دوا واچي، که د هغې دوا سړی په خپل حلق کې محسوس کړي که نه کې محسوس، په هر صورت باندې روژه نه ورباندې ماتېږي. که یو سړی د سترګو تکلیف لري او ډاکټر یا طبیب ده ته ویلي چې ته دغه دوا د ورځې 2 یا 3 وارې وراچوه، د روژې په حالت کې که چیرې دغه دوا سړی په سترګو کې واچي، که څه هم د دغې دوا خوند په حلق کې محسوس سي، بیا هم په دغه دوا اچولو باندې په سترګو کې روژه نه ماتېږي. ستاسې دغه مسله د مذهب مشهوره کتاب فتاوی هندیه جلد اول صفحه 204 دا مسله راخستې ده.